الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. وعززو ایوی خور پختنه کړې ده چې زمونږ یو ماشوم پیدا سو په داسې ځای کې چې هلته نارینه هم نه او امام هم نه. زنانه د دې ماشوم په غوږ کې اذان کولی شي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو بهتره او افضل خدا ده چې صالح عالم متقی او پرهیزګاره نارینه د دې ماشوم په غوږ کې اذان وکړي. که چیرې عالم امام یا متقی پرهیزګاره نارینه نه وي، زنانه کولی شي چې د ماشوم په غوږ کې اذان وکړي، خو په دې شرط چې دغه زنانه به په حیض او نفاس کې نه وي. په راسته غوږ کې دې اذان وکړي، په چپه غوږ کې اقامت. فتاوا محمودیه 5 جلد 455 صفحه، فتاوا قاسمیه 22 جلد 580 صفحه، او خیر الفتاوا 2 جلد 220 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.